هغه 15 کسان چې د قیامت په ورځ به الله جل جلاله ورڅخه خفه وي. السلام علیکم قدرمن دوستانو، ستړي مشي، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. که غواړئ پوه شئ چې هغه کوم 15 کسان دي نو د ویډیو تر اخره راسره اوسئ، او که غواړئ همداسې نورو په زړه پورې مطالبو خبر شئ نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. په دې کې شک نشته چې د انسان څخه سهوه او خطا کیږي. انسان د سهوی څخه خالي نه دی. د ګناهونو کول د انسان څخه عامه خبره ده، خو بیا د خپل ګناهونو پاک له انسانان د توبې دروازه هم لري. خو له بده مرغه ټول خلک د توبې سره یو ځای نه مري. ډېری خلک په داسې حالت کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې توبه یې نه وي ویستلې، او بیا یې هم توبه آخري ثاني ته ځنډولې وي. په دې ویډیو کې د هغه کسانو او هغه ځانګړنو څخه بحث درته کوو چې د خپل ګناهونو په سبب به د قیامت په ورځ الله تعالی ورڅخه خفه وي. لومړی، سودخور. سود یو له کبیره ګناهونو څخه دی چې خدای پاک یې مرتکب سخت غندلی دی. په قرآن کریم کې د سودخور په هکله ویل کیږي چې سود خوړونکی د الله تعالی سره د جګړې اعلان کوونکی دی. دویم، بخیل. په دې هکله د مسلم شریف حدیث دا ډول دی چې هغه څوک چې په یوه صحرا کې اضافي اوبه هم ولري او بیا یې هم د اړتیا وړ یا یوه محتاج کس ته ورنکړي نو د قیامت په ورځ به الله تعالی دته وای چې په هغه ورځ ستا په وس کې نیکي کول او احسان وو، خو تا زما په بنده دا احسان او د هغه سره دا نیکي ونه کړه چې هغه ته اوبه ورکړي، حال دا چې هغه د اوبو ته سخت محتاج هم وو. نن ته زما احسان ته محتاج او زه به په تا هم احسان ونه کړم. واقعا هم چې بې اندازې بخیل سړی هم په دنیا کې د خدای د قهر وړ وي او هم په آخرت کې چې خالق تعالی ورته د رحمت په نظر نه ګوري. څومره بدبخته دی هغه کس چې د آخرت په ورځ د دومره لوی رحیم ذات له رحم څخه بې برخې پاتې شي. دریم، زوړ زناکار. د حضرت ابو ذر غفاري څخه روایت شوی حدیث شریف کې ویل شوي چې د قیامت به الله تعالی هغه خلکو ته د رحمت په نظر ونه ګوري، د هغه خلکو سره د رحمت معامله ونه کړي. زوړتوب کې هم زنا کړې وي. هغه څوک چې په زوړتوب کې هم خالق تعالی ته رجوع ونه کړي او بیا هم په داسې کبیره ګناه لاس پورې د قیامت په ورځ به الله تعالی د دوی څخه خفه وي او دوی به د خالق تعالی رضا ترلاسه نه کړي. څلورم، دروغجن رهبر. بیا هم حضرت ابو ذر غفاري په خپل روایت ابو ذر غفاري په خپل روایت کړي حدیث شریف کې وایي چې خالق تعالی به د قیامت په ورځ د هغه دولت مشر او یا د ولس د رهبر سره په خپل رحم معامله ونه کړي چې د خپل رعیت او خپلو خلکو ته دروغ ویلي وي. پنځم، فقیر متکبر. د مسلم په نقل شوي حدیث کې ویل شوي هغه فقیر او غریب چې د خپلې فقیرۍ او غریبۍ سره بیا هم د کبر لار ونیسي د خدای له رحمت څخه به بې برخې او د خالق تعالی په غضب گرفتار دی. په ټوله کې د اسلام په مبارک دین کې تکبر عظیمه ګناه ده، خو هغه خلک چې د کبر لپاره څه لري هم نه، یعنی داسې څه هم ورسره نشته چې دوی کبر ته تشویق کړي او بیا هم کبر کوي، د خالق تعالی د رضایت څخه به د قیامت په ورځ محروم وي. دوستانو، مننه چې د ویډیو تر اخره سره وي. که مو خوښه شوې وي نو ضرور در سره لایک او شیر کړئ. مننه.